محترم او زما محترم و مشرانو و کشرانو، ما نمخ کے زما د دوو محترم و مرګرو تقریرونه تاسو واورئ. عزیزانو، دا د انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اهتمام ړومبنۍ جلسه ده زمونږ په دې کلي کې. د دې جلسې غرض په دې پېښور کې که تاسو خیال وکئ یو جلسے د ادارہ تبلیغ الاسلام کیږي چې د هغې مشر زمونږ صوبائی وزیر دی. دویمې جلسې او جلوسونه هغه د اهل شیعو کیږي. نو زمونږ د مرګرو خیال وکړو چې مړې خېټې خو همیشه فارسی وي، خو کله کله د اوږې خېټې ته فارسی ویل پکار. د وزیر صاحب جلسې چې دي هغه خو ماشاءالله ډېرې اوچتې دي، ځکه چې وزیر مشر. او زمونږ د جلسې مشران چې دي هغه سمړه دي او څه اوږي دي. نو د مړو خېټو فارسی خو تاسو عزیزانو هر وخت اورئ، دا نن د اوږې خېټې فارسی ده. او دا جلسې د علماء دیوبند د سرپرستۍ لاندې کیږي. علماء دیوبند په دې ملک کې هغه خلق دی چې هغې د انګریز نرونی سا تر نن وخته پورې چرې د اقتدار او د سرمایدار په مخ کې سر نه دی ټیټ کړی. او دا یاد لرئ چې ملا ویل هم مغه چاته پکار دي چې د چا سر د اقتدار او د سرمایدار په مخ کې ټیټ نه. دا خاصیت الله صرف او صرف د دیوبند په علماو کې ہے. بعضې باندې به د دیوبند ناموي او هغه کې به څه کمزوری هم وي، خو د دې داسې مثال دی لکه دیوبند کې یو طالب نه چا کېړی پټې کړې. نو مولانا مدني ته طالبانو وویل چې د طالب پلانی نه کېړی پټې کړې. وی بچیا دې ته طالب مو آیا، چا چې کېړی پټې کړي یا طالب نه، دا غلو د طالب په شکل کې راغلی و. وہ غل او د طالب په شکل کې راغلی و، نو کېړی پټې کړې او دته طالب مو وایي. نو هغه ملا ته دیوبندی ویلم ګناه ده چې کوم ملا د اقتدار او د سرمایدارو په مخ کې همیشه نینے چینے کیږي او ورته ټوکرای ټوکرای کیږي، هغه ته ملا ویلم ګناه. زما عزیزانو، په اسلام کې ډېرې مسلې دي، او لویه مسله پکې یو دام ده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی دی
अफजल जिहाद कलिमत हक़ इंद सुल्तान जाए। लोई जिहाद दादे चे आगा यो हक कलिमा और यो हक खबरा द यो जाबिर हुक्मरान पर मख की हुई, द यो जोरावर पर मख की यो हक खबरा कोल दालोई जिहाद। अजीजानो गरीबों तहमुंगा हर वक्त हक वही, गरीबों तहमुंगा हर वक्त हक। गरीब का मुंज न कई मुंगा हर वक्त वर्ता काफिर वेले, गरीब का यो गुनाह कई मुंगा हर वक्त आगा बीजता करे दे। वो जमुन कमाल दा न दे कि दा हक गरीब तार वक्त सड़े हो या गरीब जुमा तरानशी न मुंगे बीजता कहो ना। कमाल दा दे च हक अगर चाहता हुए च द चा द तरफ न दे पदे दंदान दवालो तस्वुर हुई दगता खबर कोलो जमा दागा खून बमाते हक अगर चाहता हो ता सुबह मुंग दपारा जान न सरफराज खान मजिस्ट्रेट नहीं जोड़ोल पकार मजिस्ट्रेटान डेरी खुदा से कुसडब मजिस्ट्रेट मा चरता न उली दले लकदा कुसडब चो द चोरी जोरावर ज़हनो वर्गले चरी दे चरी पर रोजा के डीनो ग्रीनो जानो रायल पदे होटलूनो पर रोजा के नो वर्गले द आड़त मंडाई चिदी पदे मंडो चरे नो वर्गले फदल तबरा गए दे बाजारों के दा दिल तदा सब्जे वाला और वेले का दे दो टोकरों के दे दुकान वाली दो खबर आवा आगे औरतें हो टोकरा के ज्यादा ना दो की मैं चूरी वे और का 200 रुपए कि नहीं खे जाओ जीपता आगे वे दो टोकरे खिजा कि नहीं और का 200 रुपए दा गरीबान सब्जो वाला या कसाबान कसाब 3/6 फुट के इलाकाई पुलिसम रऊजी वर पसे और चाला दी और 3/6 फुट अगर दफादा चिने ताना के जमानत की न सा आर्डर दादे जो 2 रजी बदा जेल के 13 नु ब्याबे जमानत की वले वो तावा ग्राना खर्च करे और 3/6 फुट के द म्यूनिसिपल कमेटी कानून चिचा जोड़ करे दे अगू वाली 3/6 फुट के न चालाना हुई चा चिन्नन पदरे और सलोर करोड़ रुपए स्ताद मल्क चुंगे लीलाम शिवे दे दा सलोर करोड़ रुपए अरबपतियान अगस्ते दे पर सलोर करोड़ रुपए दा अरबपतियान दा सलोर करोड़ बा वसूलाई द चाना द याव कसाब कोर तचिमे खराजी 2000 पिस्ता द कमेटे टैक्स लगे दली तास गुगुआन ये खबर न पोए गई लेकिन बाज खल्को मोटर के रुस्त मार्ग के नो ली या कुतरे के नो ली ना दरा बड़गुंदी चे मोटर दसी खोजी न दागा सरम दसी चली मुंगा आगा चीजू नहीं खबर न पोएगी कसाब वाले काफिर दे चे वखा पर 100 रुपए किलो खरसई लख बड़ा मोगोरा चे दिल्ला दा मेखा और ब्याद मंडा हो टेके दी चाला वरकड़ी दी द मंडई टेका चा सरादा अस्पताल ललार शे द मरीज तपोसला
د خدای په قهر اخته کرشکا یا سوزکے یا موټر ودره غلط در پسې برامنډه کی چې ټیکس ورکړه دی 1 روپے شته کنه دی هسپتال تب مریض لته التبه دا ګڼ کپان درته ودرولی دا ټیکا چا ور کړی دا د مال منډي ټیکا چا سره دا په چوبو څخه قیامت جوړ دی دا چا کړی دا ولې نه رانیسئ ما غوښه ګرانه خرڅه کړه اور یو چې راځي ځان نه د افلاطون جوړ کړي او دا ډوکې ته لري کا بل وا ډوکې ته لري کا نو دا ډوکې به دا کساب هم خوري یعنی تاسو خیال ګورئ جی زه شکر دې کساب نه یم او نه مال زما کور سره جوخ پرید کساب دے قرآن ولا ورکی مال مفت وهم نه راکړي که تاسو دا خیال کړئ چې دله جوړه سي وخت دا کسابانه ځکه تاسو خلې کوم سورې وای په مړه پرې دا کساب ولا سي وخت ور کړي وا نه کسابان خدای راستی کنه کساب وخت سره کړي نه سبزیانو والا دے خدای لا په سیلاب یوړې کی که په عمر کې سبزیاں سره کړي پرون میں سر باٹنگڑ اگستی 12 روپے کلو ہی راکڑی 12 روپے کو اسے وین چې غریب طرف تبا زور نہ کے کرانی سے د منڈائی سبزے والا برانی سے سوک چې لکپتیان او کروڑ پتیان دی کرانی سے د منڈائی سنداگان بمرانی سے یوازې به غریب پسې نه ګرځي چې ورکړ 2 روپے ورکړ 2 روپے او کني ویخه جوړي چې ویخه جوړي دغه سیسیزونه ور سره لکه دا ماته مخامخ چې ولاړ دي او چت بدی کې او په جیب کې بده ورو ورځي ماته ګوري ماته عزیزانو دا معاشره با ټیکیږي کلا دا به ټیکیږي په څه دا به اله ټیکیږي چې دا لوی لوی سنډاګان پکې راونیږي وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن وہی مالا خو د خاورو ډیوم نشته چې زه رڼا تکینم اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن او د پیر صاحب کور چراغان پکې د بجلو لګېدلې زما عزیزان نن په ملک کې غریب سړی ته د بجلی رڼا تکېناستبم د خدای قهر عظیم جوړیږي تاسو وګورئ د ملک د بجلی بلونه یو سړی پسې 4,000 روپۍ بل راشي وجی غرق شم تباه شم وای پیسې داخلي که بیا جګړه کوه دا د بجلی د بلونو حال دی بمبې وګوره 10 روپۍ میاشت که کور کې د دننه ته 2-3 ټوټۍ لګولي نو 3 به بیا نور هم ورکوي ترنګیانو وخت کې 1 روپۍ میاشت وه عرض کومه په ملک کې اوبه د ملک پیداوار بجلی د ملک پیداوار سره باټینګن د ملک پیداوار ټیپر چې زمیندارو به میخې لا چول او سنډاګانو ته به چول په 6 روپۍ کیلو تاسو د امام حسین بیان اورېدو ته راغلي شیعاګان خو نه چې درته بیان شروع کوم تاسو هاي 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 1400 کاله وشو هغه غم لا تیر نه دی او بیا د امام حسین یعنی غم په کال کې صرف 10 ورځې کوه بیا د نور ورځې دي چې څه خواخه ده نو کوه
د ملک لاج جوړ کړي، د ملک معاشره ټیک کړي، نظام د ملک دا ستاسو په لاس کې دی ټیک کول، دا به ټیک کوئ. اسلام اسلام حکومت لګیا دی، اسلام اسلام اسلام. شپږ کاله کې پته ونه لګېده. لکه زه ستا ته وایم چې الوا 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 شپه ټوله تېره شي، سهار بانګ وشي، زه یم الوا الوا. سهار به تاسو وایئ چې لا بیړه دې غرقه شه. دا الوا دې څه شی؟ شپږ کاله وشو اسلام 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 اسلام، هېڅ پته ونه لګېده چې کوم دی او دی څه شی. وزیران را پاسی، یو وزیر تلی و دی دغه ته دی خیبر ته، نو هغوی ورته ګډان مډانه لال کړي او روټۍ بندوبست یې کړی دی. نو دی چې را پاسېدلی دی ورته وایي چې رونو آرام سره کښېنئ، انشاءالله خیر دې شي. اسلام آغاز قبایلو نه به کېږي. خلق واه واه سبحان الله. اسلام انا لله و انا. اسلام آغاز خو 1400 کاله وشو چې په مکه کې د غار حرا نه شوی. نو په قبایلو کې به بل پیغمبر پیدا کیږي او د هغې ځای نه به د اسلام آغاز کیږي. تاسو پوه شئ؟ زما عزیزانو، دا قسمه خلق دی، دا مزاج دی. قوم نه زړې ګډې جوړې شوې، زړې ګډې، زړه ګډه چې د چا په لاس کې د شین جوار ټانټه وګوري نو هغه پسې ولې تاسو ما ونه لیدئ؟ ما ونه لیدئ چې چا درته ټانټه ښودلې چې که خیر یې تا پسې که هغې نه لږ زیات شنه واښه بل چا سره دې ولیده نو هغه پسې دا هغه قوم نه دی. تاسو ما ونه لیدئ؟ تاسو بې ضمیره قوم به چې دی په دې ملک کې ښې ورځې لټوئ. تاسو بې ضمیره قوم، تاسو هغه قوم نه وئ چې په روټۍ تاسو دوکه شوي یئ، په جامو تاسو دوکه شوي یئ، په چایو تاسو دوکه شوي یئ، په کباب او روټۍ په کچرو کې ستاسو ایمان خرڅ شوی. دا هغه قوم نه دی. در سره زمین د دې قوم ملا چرې غیرتي نشي کوي. تاسو ته ما عرض کړی چې یو سړي ما ته وایي مولانا صاحب ته کشمیر ته تلې؟ مال نه. ویل ته کشمیر جنګ له نه یې تلې؟ خو نه یم تلې. وی نو ته څنګه مولای چې د کشمیر غزا ته نه یې تلې؟ مال ته تلې؟ وی نه زم نه یم تلې. نو مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي؟ وی نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایما، نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم، خپه نشي که مې نوم واغستو ستا ځان. اول زه د حکیم د مور خبره ویل به مور نالت په ښځو، هغې به ویل بچي اول په ما. اول زه خپه نه شئ، تاسو خو لوی خلق دي. تېر کال یې دلته جلسه شوې وه، چا په مزاج به یو خبره بده لګېدلې وه. مختلف مزاجونه دي، نازک. ویل دی به بیا څنګه مونږ نه دلته جلسه کوي. په آرام کښېنه، په آرام کښېنه. یو سړی و ښځه ترې ډېره یارېده او یو سړي نه اډو یارېده نه. ویل لکه داسې چل دی، ما نه اډو ښځه یریږي نه او تا نه ډېره یریږي. وی ما نه ځکه یریږي چې
زما وادو شو کور ترالم پړمبه شپه پیشو په کوټه کې میاو میاو کول چاړه مې راواغسته یو څو چړې مې وواهه ویل ښځې مې چوکته چې هو سړی خو جوړ راته ښکاري چې ډبنګی دی بس مې ویرېده هغه چې یېرېدلې ده نن هم یېرېدلې ده ویل ودرېږه دا زم دا چل کړ هغه هم سباله پیشو کور ته بوتلی چې پیشو میاو کړی ده چې په چاړه پیشو وهلې ده هغه ښځې ورته ویلو ماما اینطور نکن او مردن گربه شب اول است و اوس پیشوگان موجنا درنبهش پیکار ده و خړال عینه ما پړنبهش په پیجندلې وای په ایمان مونږه د خزو پړنبهش په پیجندلې نه یو ته په دې ملک له شریعت راول او دا خزه واپس کته د دې خزو حال ګوره په ملک خزو حال ګوره ملک په تړاکای روان دی ملک په تړاکای روان دی جرابه دې ملک په تړاکای روان ملک په تړاکای نه دی روان خزه په تړاکای روان دي خزه دومره لري لاړې پرون دې خو وګورئ ستا په دې پیر صدر کې جشن خیبر لګېدلی و د چا خزې والا تللی وي او بیا د کالج هلکانو چې پې باتای مړې کړې نو سهار له ماته معززین وایي معززین وایي چې وګوره مولانا صاحب دا څه شرافت دی د شریفانو ښځې هلته تللې وې د هلکانو داسې کمینهتوب وکړو ورانې وکړو پلانې وکړو ما ته اوس نو زه خو هم داسې اناړي یم ما ورته وی چې خبره واوره وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره کم سړی چې خره د کور نه بار وشړي او شپې په بار راشي نو څنګه چل بی وال بس چې نور مخکې لاړ نه شي مولانا سې خبره کوم ته ورسره نه یې او ښځه او لور د جشن خیبر ته تلي تاسو ووایئ په ایمان په دې سړک د شپې په 1 بجه ښځې را روانې نه وي د سنیمانه کومه سنیما وګوره چې د شپې په 1 بجه ختمېږي دا د چا ښځې او لونه ترې راوځي ملک په تړکۍ روان دی ملک خو بیړه تباه ده د ښځو د لاسه وګورئ ورشئ باړه وګورئ کوچی بازار وګورئ د صدر کوچی بازار وګورئ د ښځو د بدو نه تانونه څوک راوباسي مینا بازار کې درزیان وګورئ د ښځو د نوي فیشن ناپونه درزیان د کم کم ځای اخلي دا د چا د ښځو اخلي زمون کور وران دی کور وران ته زما کور وران دی دننه او ته ما ته بار چغې چې اسلام 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 دا اسلام هغه شی دی لکه په صدر کې ټیشن کې یو سړي आवाज کولو زوی ته اسلام او کولیانو आवाज وکړو زنده‌باد هغه چپ شي اسلام بیا هغې زنده‌باد وی بیخه موزه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده زمون کور روان دی کور ښځې کې زه واګې نشم اچولی نشم را ټینګولی لور زه نشم را ټینګولی زوی زه نشم را ټینګولی د خدای په قهر عظیم اخته یم او ته ماته لګی چې اسلام اسلام را روان دی که خیري را اوبه رسي دا مذاق نه دی اسلام پورې دا ټوکې نه دي اسلام پورې بیا په ملک کې وګوره شریعت بینچونه جوړ دي په دې ملک تعزیرات پاکستان لا 2 لکه کیسونه د ورځې کچرای وګورئ غوبل پکې جوړ مارشالله د پاره وګورئ زرګونه کیسونه مارشالله عدالتونو کې کیږي شریعت بینچ لا په 3 کاله کې یو کیس نه دی پیدا یعنی تر اوسه پاکستان کې اړو چا غلا نه ده کړې چې شریعت بینچ ته پیش کې او لاس ته غوس د ځمکې په سر داسې ملک خوښی چې په یک وخت پکې 3 قانونه چلی د ځمکې په سر داسې ملک خوښی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې زمون کور روان دی
دا اخلاق زمون جنازه وته دا سړی توپ خو په مونږ کې بوی نشته ار یو ته چې ګورې د تنې نه به د کوهي تور غر پناه کېږي خو چې خبرې ور سره وکړي د اوړي د وښو تور ګونګټ ته خو چې لاس ور وړي بوی پرې په دې جوماتونو کې د وښو کې د اوړي کې تور تور ګونګټان شي که خیال دې کوي کېږي که تور تور ګونګټان هغې له چې لاس یو سي بوی پرې تنې به ډېره ښایسته وي خو د وښو ګونګټاني چې ور نږدې شي بوی به دې درځي زما عزیزانو ټول فراډ دی دوکه ده انصاف نشتا کچا ته ووایې چې زم څه حق لرم یا د خبرې یا د روټۍ یا د ګاډي کې د سبزۍ خرڅولو حق خو زم په دې ملک کې لرم چې بېګاله پې بال بچ له روټۍ وګټم نه ته به دا ګاډی په غاړه ځکه نه ودرې چې زنانه تېرېږي زنانه که هغه زنانو ته د ګاډي نه تکلیفي چې د چا د مارکین او د لټې او د خانتاب ورکه په سري خو ګاډي یو هم مه پرېږدئ او که د چا ایرانۍ چادرۍ په سري او هغه زنانو ته تکلیفي نو الله دې په هغوی د چرګو مرض راولي د مستۍ نه په لاره ځي او زه د خوارۍ نه لاره کې ولاړ ګاډي کې چې څوک سبزي یا فروټ خرڅوي د هغه په ځمکه او اسمان بل درک نه لګي نو دغه ګاډي کې د نور ته او د سوري ته او باران ته او جړۍ ته ولاړي او بل درک نه لګي نو هغې پسې تاسو راشئ چې زنانه تېرېږي دا کومې زنانه دي زنانه چې خو کور ناست دي مستورات خو کور ناست دي مکشوفات چې بار روزي هغه نرتګان دي نو هغې ته د تکلیف څه ضرورت دی او که سړي ور سره ته چې دې بچ نه شي دا نرتګان په تا باندې درس وري دا ملک دی دا وطن دی مونږ خو دا ملک د حیا او د غیرت او د شرم لاندې یو پرامن ملک جوړول غواړو مونږ خو دا وایو چې دا ملک دی داسې چې بلا ضرورت دی ښځه په دوربین کې هم په سړک نه ښکاري که نه ده داسې بغیر د ضرورت مړی شو ژوندی شو ټیک ده بغیر د ضرورته به ښځه بار نه راوځي مونږ خو دا ملک داسې غواړو چې نن محرم دی په ریډیو باندې ګانې بجانې بند دي نو یوازې د محرم کې ګانې بجانې حرامې شي نور کال روایږي نه نه ټول کال به بندي یو محرم کې سینماګانې بندي شي نه ټول کال به سینماني سینما دی څه شی د بال بچ د تباهۍ یو عظیم سبب تاسو وګورئ موږ د دې کلي دنیا کابلۍ کې څوک ناست دي زما بچي ستا بچي میندې به ټوله ورځ پردي خدمتونه کوي د به د تسمار خان زوی ځان نه جوړ کړی کابلۍ کې به سګرټ وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی شرمېدلو حیا وکړئ شرم وکړئ غیرت وکړئ زما ښځه او زما مور دی پردي خدمتونه کوي او هغه پیسې دي چې زه پټوم او بیا د سینماګانې پې کوم دا ګناه د چا ده ګناه د ملک د قانون ده ګناه د ملک د حکمران طبقې ده ګناه د چا ده ګناه د ملک بغیر د ضرورت مړی شو ژوندی شو ټیک ده بغیر د من قانون سخت و یو غل لاس غوڅکه په دې ملک کې ته وګوره چې په ملک کې بیا د غلا نامه څوک وایي نن ستا ټول ملک
د زنا ډیپو دی، هر محله، هر کوڅه، هر بازار د زنا ډیپو دی. یو زناکار بر سر عام ترجم کا سنگسارې کا وګوره چې بیا په ملک کې د زنا نوم څوک وایي. نه دی ملک د زنا ډیپو دی. شراب بند کر دے گی، بند کی راشی. ہاں غریب کا اسکل نو اللہ راشی دا ہوٹلنا دا موٹر دا بنگلے وی سی آر بند بند بند. قدم بیارتا میوزک سنٹر مونږ په بالا ماڼۍ کې څوک میوزک سنټر نشته. بالا ماڼۍ میوزک سنټر، د میوزک سنټر کې څه شی دی دننه؟ وی سی آر کیسټ. دا چې څوک وړي دا د چا په کورونو کې چلی؟ بند بند ځای ولې بند؟ غریب له قطن بند نه. که د بنگلو والا ہوتا بند نه دي نو غریب له بم بند نه. یو بنگله وښایه چې بغیر د وی سی آر نه، یو بنگله. زما عزیزانو دا ګناه ټوله د ملکی قانون ده. په ملک کې د یو جرم سخته سزا ورکړې شي ته وګوره چې بیا په ملک کې دغه جرم نامه څوک وایي. ہاں سزا غریب ونیوی شو هغه له هر قسم ده، سرمایهدار او د پنسې خپل ونیوی شو هغه له هیڅ سزا. الله دې امان راکړي. کیږي بس انجام به صحیح د دې ملک، نتیجه به صحیح. ستا په صدر کې ټي وي سټیشن جوړ دی، 18 کروڑ روپے پہ لگی دی. 18 کروڑ افتتاح مونږ وکړه، تلاوت مونږ پکې وکړه چې الله دې کامیاب کړي. ډېر مزیدار شی مونږ ورغو، تلاوت هم پکې وکړو، الله کامیاب کړي. مونږ کجشن خیبریم پکې تلاوت کوو، اللہ کامیاب کرے. سنمالم ورشو خدای دې کامیاب کړي. ډاکټر دکان چرته وباسي ختم پکې وکړي، الله دې کامیاب کړي. نو ډاکټر چې کامیابی خو په خلکو به ټوغه کوي راځي، نو الله به کامیاب کړي. نو مونږه مولیا مونږ هم په قهر د خدای اخته یو کیسه چل کې کیسه ورغو صاحب تلاوتم پکې وکړو، الله کامیاب. د ملک ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و، د صوبه سرحد خلقو ته کدی ته د روټۍ او د کپړې ډېر ضرورت. نو چې لعنت جوړ شه غریبو ته وایي چې وروره زه د چا نه کم یم. غریبانو ته ګوره زمونږ پاس علاقه کې نن بیان هم په 88,000 روپۍ ټلویزیون اخیستی دی. رنگین دی کارا بلا دا، نن بیانو مغستے ہیں. زمون پا علاقہ کے غریب سوک چٹول اور داسی داسی کوچے ہوئی اغیم پا شل زر روپے وی سی آر اغستے پا شل زر دا ٹکے لگیات کی چھ دا مور تور شڑای لنگ او دا لور کاسیر سمر درنگ دے. کناټو خو د رسوله وکړې پس مکه سولیدو چې دا ټوله ورځ دا کار کوي او په شل زره روپۍ د وي سی آر اخیستی. توره بلا دې وخوره، توره بلا دې وخوره. دا قوم دی، دا خلق زمونږ بیړي غر کړه. دغې له تکړه یې دې خوا وګورئ، دغې له تکړه یې چې د لنډۍ په سړک راځئ نو زمون کور خلکو ته وښایي هغه د بجلیګر مولا کور دی.
وګوره ټي وي ډنډه چې پې ولاړه ده وګوره دوی اوهو خلکو له څه ویو دغې له تکړه د بجلیګر مولا کور له چې ټي وي راننوته خدای دې په هغه ورځ د ده کور وران کړي چې زما کور له ټي وي زما په ژوند راله زما کور دې خدای وران کړي درې کورونه دي رانه ګیر چاپېر درې واړو دا بمبولکان راوړي زموږ دیوال سره یې ودرولي خو اوس هغو سره زه څه چل دې خوا وګورئ دغې له تکړه یې لنډی سړک جوړېږي سړک جوړېږي ټانګېوال هم چې تېرږي وګوره مولانا صاحب دا په کومه روان وي مطلب یې دا دی چې جوړ دا ټیکه د ده ده زه خو ځکه وایم چې هغه ورځ به کله چې دا د ورسک بند راوشلېږي او داسې مونږ ټول واخلي غړو 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 سمندر کې مرواني دغې له تکړه یې زه اوس ټیکهدار یم سړکونو ټیکې علم دا هغه قوم که دا یو خان وی زما په دې خان وی نواب وی والله که تاسو ورته دا ویلی تاسو ایمان ما ته معلوم دی تاسو به خان له دا آواز وکړئ چې او خان وګوره دا سړک دی وبه وایي تاسو خو خانانو په وروني کې یرولی د خانانو تاریسټو تاسو خو د خان د نوم تموم د سومبۍ پرتي خان له به ته داسې آواز وکړي چې او خان وګوره دا سړک دی خو زه درته سړی نه ښکارم نو ما ته آواز کوي چې مولانا صاحب دا سړک خدای چې بېخو باسه سړک د سرکار سړک دی سرکار یې جوړوي زما څه کار دی دا قوم دا خلک تېر ځله جوړېدو یو راغی سایکل یې راوستو یې تاوان راته مال ولې وې دا سایکل ټیر مې په دې ستا سړک کې وشلی چې ته زر جوړی نه زما ټیر پکې وشلی دا د دې قوم حال دا د دې ملک حال خو دا قوم د دې قابل دی چې ته دا دعا وکړې یا اوس زه یم زه به دا وایم چې ته مړ شې او وایم چې یا الله ته واړه جنت ته ور خدای راستی کې ووایه دې قوم ته به زما نه دعا وکړي دې قوم دپاره سرکار پسې کم شی دی چې زه یې نن غواړم او ماله به حکومت رانه کړي کم شی دی شته داسې انګا بنګا خلق لګیا دی صدر صاحب سره امریکي او روس ته په دوروزي او انشونه کوي او بیجلیګر مولا لګیا دی دلته په بالا ماڼۍ کې د دوایانو دکان کې دوایانې خرڅوي کم شی دی چې دې غواړم ماله به رانه کړي شته داسې نن وایم چې ستاسو تخت و بخت خدای برقرار لري او ډېر ښه خلک یې چې څه وایم هغه شته زما عزیزانو ما ته وګورئ او ما ته خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي زه وایم چې د ملک دشمن چې وي هغه ظالمي د قوم دشمن چې وي هغه ظالمي د دین دشمن چې وي هغه ظالمي عزیزانو زه نه د ملک دشمن یم نه د قوم دشمن یم زه په ملک کې د هر بر سر اقتدار طبقې دشمن یم چې دروغ مه وایئ دورنګي مه کوئ یا خو په دې ملک کې سم اسلام راولئ او یا هم چې څه خوښه دا کوئ د اسلام نوم مه الئ په دې خبرو پوهېږئ تاسو وګورئ په دې شپږ کاله کې ملا او اسلام دومره وشرمېدو چې اړو چرې به شرمېدلی ملا اسلام 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 څشتانه خلق سبا
دې قوم ته د اسلام نوم به چې څوک علي وایي به په آرام کښېنه مړه شپږ کاله د اسلام چغې والی کېدې مونږ اډو څه ونه لیده لہذا په آرام کښېنه خدای خبر چې د اسلام دی څه شی نو عزیزانو اسلام شرمول نه دي پکار اسلام سره ټوکې نه دي پکار اسلام سره مخول او مذاق نه دی پکار اسلام سره 35 کاله د پاکستان حکمرانانو دوکه کړې ده انجام یې څه شو اول شروع په دې کړې وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سره بیا څه وکړه لاړو ورپسې بل لاړو بل لاړو اوس نمبر د ده یا خو سم چې سار کېږي د ملک په عدالتونو کې دی قرآن او حدیث پراتی چې فیصله به په دې کېږي او یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ یا به دعوا د مصطفی د محبت نه کوي زما عزیزان ایسے اشکال نشتا ماشاء اللہ دینن سنا دا د انسان جوړ کرده قانون دی په یو شپه کې که ماشاء الله دیننس په ټول ملک حاوی کېدی شي نو په یو شپه کې د محمد رسول الله جوړ کړی دیننس هم په یو شپه کې په ټول ملک حاوی کېدی شي زما عزیزان شور مه کوئ شور خیر دی خیر وی حج کې سږ کال 40 لکه خلک نو یو حاجي راته وی چې 40 خو زما مخکې مړه شوي نو مال چې 40 لکه چېرته راجمع شي نو هلته خو به 40 خامخا مړه کېږي نو تاسو هم دلته 40 زره راجمع یې که نه نو څه ټکه ټوکه خو به هم پکې کېږي که نه ټینګېدی چېرته شئ ما ته وګورئ زمونږ د دې ملک جګړې تاسو لیدلي دي جګړې د دې خپل ملک جګړې دا د چرګې بچي دي د چرګې بچي دوی داسې دانې خوري ناګانه سره داسې اوس چې څوک ورته ګوري هغه ته دا پته نه لګي چې څه چلو شو چې دا چرګوټي سره داسې نو داسې به دوی روان ناګانه به کوټه سره نه وي هلکه څه چل شو څه چلو شو د خدای بندگان خدای چې انسان ته انسان ویلي د هغې دا مطلب دی چې په سره پوه هم نه شوی او یو بل تم دا څه چل دا انسانان دي انسان خو دې ته وایي چې بل انسان وګوري او ځان پې قربان کړي ځان پې قربان کړي ځان د هغه علاج کړي ځان ورته خر کړي او په اوږی کړي او سوري کړي او منزل مقصود ته یې ورسوي دا انسانان دي نو خفه نه شئ خیر دی لږ وخت دی ګنټه نیمه به دا جلسه یي انشاءالله لږ پړه زور تېر کړي زما عزیزانو عرض میں داؤ چې د ملک قانون سو پورې بدل نہیں تر هغې پورې دې ملک د امن سوال نه پیدا کیږي د زنا ورکېدو سوال نه پیدا کیږي د غلا ورکېدو سوال نه پیدا کیږي سو پورې چې د ملک قانون بدل نہیں ملا دے دا ملیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي تاسو به دا وی چې دا ملیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي کوم مولا چې وایي چې ما په دې کورسۍ کې نه وایي نظام به زه چلوم په توپه یې ولئ عمده خلق ټیک دي خو قانون بدل کوي سزا مجرمانو ته د قانون مطابق ورکوي ته وګوره چې د ملک حالت ټیکېږي که نه ټیکېږي عزیزان حالت به څنګه ټیک شي دا جلسې دي د محرم
دیخوا وګورئ د قانون لیاز ساتل. عمر فاروق ته یو ښځه راغله، ماشوم یې په غېږ کې نیولی دی. عمر فاروق ناست دی په یو کجورو باغ کې، کمیس ته ټاکی ګنډي، کمیس ته ټاکی ګنډي. دیخوا وګورئ څه چل کوي، کمیس ته ټاکی. مونږه کمیسونو ته ټاکی ګنډو. د 1400 روپو میاشت ملازم وګوره، د هغه په دې بالا ماڼۍ کې سودا اخیستم مړه نه غواړي، باړې ته ورپسې دي. هلکه دې دوکانونو کې واله که نه، وایي دا زما د سټنډر نه دي. دا دکانداران چې دي دي نه سودا اخیستل زما د سټنډر باړې ته. الله، عمر فاروق امیر المؤمنین دی، کمیس ته ټاکی ګنډي. ښځې ورته آواز وکړو چې یا امیر المؤمنین تعال، امیر المؤمنین دې خوا راشه. عمر فاروق کمیس په ځای پرېښو، لاس کې ستن نیولې، په منډه هغه بوډۍ ته راغی. بادشاہ وخت دی، ورته یې دې خوا راشه په منډه وه. نن به ته داسې ووایې یو سرکاري سړي ته چې خبره وړه خو به وایي چاته به نشي ویلی. خو به وایي کچروله ورغې او د عدالت په مخ کې هغه مردار مخې اردلي ولاړي او ته ورته جوړ دې خوا راشه او څه دی څه عرض مې کول. دننه لاړې تاریخ دې بدلولو. بابو صاحب السلام علیکم. وعلیکم. څه دي؟ جی هغه داسې کوئ ورته که نه، مونږ لا خمزان نه پړانګان جوړ کړي دي. ته ما ته وایې جومات کې چې او ملا دې خوا راشه، الله سپکه ورک کړي. په کچرو کې د دوانو مخې نه ته ورته ورغې بابو صاحب څه دي؟ تاریخ دي کېنهلته به وایي درته که نه وایي؟ زه درته سپک ښکارم، جومات درته سپک ښکاري، نو خدای سپک کړی. څوک چې بل ته سپک نظر وایي کته نه کوي په چا باندې غرض، کته نه کوي په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. که ګدا د سپي په غولي غرض نه کا، سپی به نه کا په ګدا باندې غرض. په ساحل کشتی د هیچا نه ډوبېږي، په ساحل کشتی د هیچا نه ډوبېږي. که څوک نه کا په دریاب باندې غرض. زه رحمال په درد یار کې داسې خواخ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض. که ته نه کوې په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. چې بل ته دې سپک کتلي نو خدای سپک کړي. سپک یې کړي که نه کړي؟ تاڼې له ورغې کوک کیڼ کېږم داسې ده. دا مونږ یو داسې خفه نه شئ. تاڼې دې خوا وګورئ چې ورننوتې نو دغه شوې ټوپی خو دې یا داسې ایښي که نه، داسې دې ایښي نو چې تاڼې لا ننوځي. خان سلام علیکم. خان مرزا صاحب سلام. مرزا صاحب وعلیکم. خیر شه جی خبره کوه وایي که نه ته خو داسې داسې وکړه تاڼه که
ته خو وکړه دا د غوږ شپېلی نه د بنګار وباسي که نه که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض په ساحل کشتی د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریا باندې غرض که ته داسې شوې لکه دغه ښځه چې راغلې وه د حق علمبردار نو امیر بم درته ملاویږي د عمر فاروق غوندې امیر به درته د عمر فاروق غوندې ملاوي چې څنګه ته کما تکونون یؤمر علیک څنګه چې یې داسې به در باندې امیران راځي څنګه چې ته داسې به در باندې امیران راځي که تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده که مړم نو راشئ په قبر مې غلو کوي په دوربین کې م کوو دا خو به یو ځلې الیکشنې کېږي او ممبران به جوړېږي او بامبړان به جوړېږي او څه به جوړي ښه ورځ پسې بړندې کوي څو پورې چې په دې 6 فوټه بدن دی اصلاح نه ده کړې او اسلام دې پې نه دی راوستی والله که نه په ملک کې راولې او نه ښه ورځ وګوري دغسې به د خدای په قهر اخته یې هره ورځ سبزی له والا له ورشئ های 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 غوښې والا له ورشئ 18 روپۍ کیلو های 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 کورکمان 15 روپۍ فټک های 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 کور ته راغې ښځه لرګي نشته های های 100 روپۍ من دي لرګي 15 روپۍ کیلو من های های دفتر ته لاړې هلکه پلانې غلطي دې کړې ایکسپلینیشن دې کال شو های 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 ماښام چې کور ته راغې وړونه مې درته سهار ویلي وړه نه وو های های داسې یې که نه هره ورځ به های های چې ټک مرګ به دله راشي او روان به بل جان ښه ورځ به نه ګوري تر څو پورې چې تا په دې خپل ځان د خدای دین حاوي کړی نه دی نه په ملک کې راوستی شي او نه درته ښه ورځ دی عمر فاروق په منډه راغی بیبي وایه ورته عمره په دې مې پوهه که چې دا د خدای قانون یوازې ما د پاره دی او که تا د پاره هم دی عمر فاروق ورته وی بیبي د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د الله قانون ما او تا د پاره یو برابر دی ورته امیر المؤمنین چې د خدای قانون امیر او غریب د پاره یو دی امیر او غریب لا دی خو وګورئ امیر او غریب لا یو دی نو زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی څنګه وی ستا زوی ابو شحما ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی ای امیر المؤمنین نن ستا د ایمان امتحان دی چې د خدای په قانون ته تر کومه حده پورې عمل به کوې امیر المؤمنین ورته وی بچیه ته کور ته لاړه شه په ارام کښېنه اوس زه پوهېږه او زما کار پوهېږه د قانون پاسبان بیا دې ته وایي د قانون پاسبان بیا دې ته وایي نن خو د یو غریب سړی راشي چې جي ما سره دې سړي دا زیاتی کړی که سړی غوړو او سره بولک ځه 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 قید به شي او ښه منډه کړي ځه قانون پاسبان دې ته وایي یو ښځه راله دې خو وګورئ محمود غزنوي ته یې وویل چې دا ستا د عدل حکومت دی او دا ستا د انصاف حکومت دی چې یو هندو زما د زوی نه کچه ګوته غوسه کړه ځکه چې د هغه په پیو کې ډوبه کړې وه محمود غزنوي ورته ویل ښه ویل
ویل په ما دې روټۍ تر هغې پورې حرام وي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې د ټول هندوستان نه نی اخیستی. یو هندو د مسلمان کچه ګوته غوسه کړې ده او زه به ستا د زوی د ګوتې بدل ټول هندوستان نه الم. نو پې ورغی چې پې ورغی اول حمله یې په سومنات وکړه. د هندوانو پنډتان ورته راله وی دا لکونه اشرفی او دا والا خو دا سومنات بوت ته زمونږ څه مه وایه، دا زمونږ ډېر لوی خدای دی. هغه اول د ده دا خېټه برمه کوم چې ویې والو په برچه د هغه خېټه ټوله د جواهراتو ډکه وه. محمود غزنوي وی زه هغه محمود نه یم چې بت فروش جوړ شم، زه هغه محمود یم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بت شکن راشي. د یو ګوتې بدلې سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او دغه سومنات دروازې کابل ته راوړې. کابلیانو بیا چې دی د ظاهر شاه که د چا په حکومت کې تنبیه بیا هندوانو له ورکې چې دا زمونږ ترور ده چې خفه نه شي. کم دروازې چې محمود غزنوي راوړلې. تاسو پوه شوئ؟ اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دې ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتی کېږي که نه جي ځه شیخ صاحب د اخترونو کې نه ګورئ تاسو. د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما په سم پراپیګنډا وکړه چې چا ویشتی دی چې د خدای په غضب زه اخته وم. ټلیفونونه دي او خلک دي 6 ډزه یې ویشتی دی او حاله چې کوم دی کلاشنکوف یې ویشتی دی او په پلاني چلې کړی. یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راځم. نو صاحب ټول ملک څه چې عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته و. دې خو وګورئ ما څه وویل چې هلکه زه به مړ کېږم نه یوه ورځ. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. مرګ خو یو ورځ ته راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ ولې زه به مړ کېږم نه؟ لیکن میرا مرنا کیوں ان کے گھر شادی ہوئی. تاسو خیال دی چې بجلیګر مولا مړ شي نو د سربو پسې به بیا څوک څه ویلی نه شي؟ د بجلیګر مولا نیکونه به پیدا شي او دې پرواګانو دا د ښځو درې دلګان به پرېږدي. نه دا پراپیګنډه دي دی دا د سک په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي دوی کړې وه. دا زمونږ ښځو پسې ستاسو ښځې دا هر چا دي. زمونږ هم یو ښځه 2 سترګې دي، ستاسو 2 سترګې، زمونږ 2 خپې ستاسو 2 خپې، زمونږ یو ښځه ستاسو یو ښځه، خو زمونږ ښځې زمونږ دي او ستاسو ښځې شاملات دي. تاسو څه خیال دی؟ بل بجلیګر به پیدا شي. سلیمان علیه السلام چې مړ کېده اسرائیل علیه السلام ته وی د بیت المقدس تعمیر مې اخته کړی دی، لږ صبر وکړه دا پیریان او دیوان به بیا کار نه کوي. وی سلیمان روانېږه ته به داسې لاړ شي او دې دپاره به بل سلیمان پیدا شي، بل به پیدا کی ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. حق دپاره هر زمانه کې او هر وخت کې خدای خلق پیدا کړي. عزیزه که زما تا سره دشمني وي او زه وایم چې هلکه دا زمونږ زامن خراب دي یا لوڼه خرابې دي یا ښځې خرابې دي، دا کنټرول کوي ګوره تباه کېږئ، غر کېږئ، رسوا کېږئ. دنیا کې خو به درته څوک څه وایي نه، آخرت هم تباه کېږي چې دا زمونږ ښځې داسې اوارهګردې ګرځي. عزیزانو خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، آخرت هم تباه کېږي. نو دا خو زما دوستي نه در سره، زه خو ستا خوشحالول نه غواړم، زه دې جړول غواړم او آخرت کې ښه کول غواړم. ټیک شه؟ عرض مې دا و عزیزانو چې د حق علمبردار او د قانون پاسبان دې ته وایي. په دې اخترونو کې تاسو وګورئ
وای میاش په کراچۍ کې نه لیدل شي. کراچۍ کې خاړو میاش خېږي نه نو کراچۍ کې میاش چرته خاتلې دروځي. کراچیوال خو وای چې تراوی بھی نہیں پڑی اور روزے بھی نہیں رکھے اور سیویاں بھی نہ کھاویں تو کافر ہو کے مرے. تراوی میں نه دي کړي، روزي میں نه دي نیولې چې منچې مو نه خورم نو کافر کوم خو ځان نه منچې خو به خورم کنه نو خو منچو ولا دي کنه انت خو میاش خېږي نه. میاش خو زمون په صوبه سرحد کې د خوار غریبان مورمړي پلارمړي دغه ګوري. ٹھیک شو بیا چې تاسو وګورئ هلال کمیټه اعلان نه کړي نو هلال ملال کې دی نه ما ټیک چې گواه پیدا شي راځي ډاز ورکوي اختر دی. حکومت دلته ډیر داسي چې یره حکومت اعلان نه کوي پټه پوډون شي په خبرګو کې نه چې افیس شي او نظر دی نه لګي نو 24 غنټې لګیای چې حکومت دا بد کړی په دغه وخت کې د مور میړه حکومت شي زمون په خلاډو اختر نه کوي نو روزه کوي. دا سم په کښتا کنه ډیر داسي یره حکومت والا خو په وابدا هاوس ته کتل کراچۍ کې الوی بلډینګ چلی پلازا کې ناشتي بسکټ خوري نو داغي پس پیګمو کې میاست راوړي. ها بیا میاش تاسو په ایمان وایي ته وګورئ تاسو د کم ځای خلک یې شاډن شتا دبګړای لنډای کوټله بادر کله کمردین غړای وغیرہ وغیرہ